یاد کړئ دا حدیث. بعض وایي د سختو نه بغیر ژوند غواړم. د څه نه بغیر؟ سختو نه بغیر، امتحان نه بغیر، تکلیف نه بغیر، چې ذره تکلیف ماته نه وي، بس دا ژوند غواړي. واوره دا حدیث. مثل ابن آدم، یو معنی دی دا دی چې آدم بچی پیدا کړی شو، یا حال دا دی یا څه عجیبه حال دی د آدم د بچي چې پیدا شو. و الی جنبه 99 منیه، چې کله د آدم دا بچی الله پیدا کو نو سیټ ته او اړخ ته یو کم سل مصیبتونه پراته دي او سخت امتحانونه او تکلیفونه دي. یو کم سل، اوس دا یو کم سل دی چې پیدا شو دی اړخ ته دي، معنی دا چې دی به ژوند تېروي په دې سختو به تېرېږي. دا چې کله آدم بچی پیدا شو، ان اخطأته المنایا، یو سړی دی په دې سختو کې راګیر نه شو، یا د دې سختو نه تېر شو، وقع فی الحرم، په آخره کې به دا سخت راشي چې بوډا شي، حتی یموت، تر دې چې مړ شي. نو شروع د سختو د کوم ځای نه وشو؟ د مرګ د پیدایش نه وشوه، ځکه چې دی چې پیدا شو اړخ ته یو کم سل سختي دي او ختمه په کوم ځای شوه؟ مرګ باندې. معنی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې چې سختو نه بغیر ژوند نشته. یو کم سل سختي ته چې پیدا شو ستا اړخ ته، خو د دې نه چې واوړې دي زه یو کم سلو نه واوړېدو او مزه یې وکړه د ژوند په اخرنۍ مرحله کې بوډا یې شوې، اوس دا یو سخته ده. دا بوډاوالی سخته نه ده، بیمار به یې او دردونه او کمزورتیا، دا بیا اخرنی امتحان بل. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی، یاد یې که ځان سره چې په دې سختو به ورتېرېږي، په دې امتحانونو به ورتېرېږي، او چې دې نه تېر شوې بیا بوډاوالی را روان دی. ځکه خو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې دنیا د مؤمن دپاره څه دی؟ جیل. جیل کې سړی د خپلې مرضۍ ژوند نشي تېرولی. یو به د باندې امتحانونه راځي او دویم ژوند به د الله د احکامو مطابق تېری. څه درته ووایه به کیسه نه دې منع کوي نه ومنع کېږي، دې ته جیل وایي. د دې نه بعد دې حدیث ته وګوره. وعن جابر رضی الله